کونړ کې د بې پیلوټه الوتکې برید کې د پاکستاني طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په خپلواک نیوز چینل کې ورته ښه راغلاست وایم. د نورو تازه خبرونو لپاره خپلواک نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. کونړ کې ځایي سرچینې وایي د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې هوایي برید کې د ټي ټي پي یو مهم قمندان له خپلې کورنۍ سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو قومي مشر د نوم نه خپرولو په شرط نن اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل چې تیر ماښام جمعه 21 د زمري د یادې ولسوالۍ اړوند په دوزو کلي کې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې هوایي برید کړی چې پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان له خپلې کورنۍ سره یو ځای وژل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې د وژل شوي پاکستاني طالب قمندان هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. کونړ کې د طالب چارواکو هاخوا پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کړي وو. د ټولنیزو شبکو افغان کاروونکو هم د یاد برید په اړه توند غبرګون ښودلی او د پیغور په ډول د طالبانو له اوسنیو حکومت غوښتي چې په هیواد کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بمباریو مخنیوی وکړي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه تر همدغه ځایه وه. تر بیا ښه وخت.